بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو خوږو ملګرو، زه سلطان محمد د یوټیوب چینل په ذریعه تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او زه به تاسو ته د یوټیوب باره کې معلومات درکوم چې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي. زما دا اوله ویډیو ده، په دا کې به تاسو ته ښیم چې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي، په څه طریقه باندې جوړیږي. د یوټیوب چینل جوړول لپاره ټول مخکې تاسو جیمیل آی ډي جوړوئ او جیمیل آی ډي څنګه جوړیږي به تاسو ته دا ویډیو کې ښیم. دونه مخکې چې زه د موبایل سکرین ته لاړ شم تاسو ته وښیم، زه تاسو نه یو ګزارش کوم زه ما دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پرس کړئ، زما نوې ویډیو تاسو ته راځي. او که ویډیو ښه ورته ولګېده بیا نو ویډیو لایک هم ورکړئ. نو راځئ ګران وروڼو، زه د موبایل سکرین ته چې تاسو زه وښیم چې جیمیل آی ډي څرنګه جوړیږي. نو زما خوږو ملګرو، اوس موږ رالو د موبایل سکرین ته. په دا کې به اوس تاسو ته ښیم چې جیمیل اکاونټ څنګه جوړیږي. ټولو نه مخکې به موږ ځو ګوګل به خلاصوو، ګوګل مو اوکې کړو. ګوګل کې چې ولیکې ساین اپ، لکه دا ما چې لیکلی دی دغسې www.gmail.com ساین اپ، دا چې ولیکې دا نه بعد به تا کریټ یور ګوګل اکاونټ دغه باندې به کلیک وکړې. چې په دغه باندې د کلیک وکړو دا نه بعد به اول دا پیج راشي چې دا ما په ویډیو کې چلیږي. ما سټپ وایز تاسو ته ښودلی ده، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، یعنې سټپونه ما ته ښود، اول به دوم دریم داسې به کوئ. دا به تاسې جیمیل آی ډي ډېر اسانه باندې جوړ شي. مثال په توګه اول نوم چې زه ورکوم دا به زه ورکوم فرید، دوم نوم چې ورکوم هغه به زه ورکوم حسین، او دا نه بعد به دریم نمبر باندې چې دا هغه به یوزر نیم ورکوم، لکه فرید حسین دا نوم مې ورکو یا 1 2 3 داسې مې ورکو @gmail.com. که دا چیرې صحیح و بیا به ډایرکټ پاسورډ ته ما آپشن راشي. دا جیمیل آی ډي نشته مخکې، ځکه بالکل اول وار جوړه شوله. نو زه به دا ته پاسورډ ورکوم 1 2 3 4 5 6 7 8 YU. دغه پاسورډ به دوباره لاندې کنفرم کې چې 1 2 3 4 5 6 7 YU. بیا چې وګورئ ما پاسورډ برابر ده که نه ده، دا شو پاسورډ به اوکې کې. بیا دواړه پاسورډ وګورئ چې بالکل برابر دي. دا نه بعد ته نیکسټ ته لاړ شئ، مخکینی سټپ ته به لاړ شئ، نیکسټ به اوکې کې. چې نیکسټ دې اوکې کړو د تا ته به فون نمبر راشي فرید حسین 130 @gmail دلته جوړه شوله. او دلته به تا ته ریکوري لپاره فون نمبر به خامخا ورکوي یا به ریکوري ایمیل ورکوي. فون نمبر ورکه، یو فون نمبر ورکه، مثال سر یو فون نمبر ته ورکوي یا به ته خامخا ورکوي، ځکه دا کله تا نه پاسورډ هیر شي یا جیمیل آی ډي درنه هیره شي بیا ته دا فون نمبر باندې دوباره ریکور کولی شي، دا ایمیل آی ډي باندې دوباره ریکور کولی شي. دا نه بعد به ته دغه نمبر ته راشي چې دلته به ته ډیټ آف برث ورکې، یور برث ډے، یعنې د تا د پیدایش کومه ورځ چې ده دلته به میاشت ورکې، 9 میاشت مې ورکه، ورځ مې 25 ورکو، کال مې 1990 مې ورکو. دا په ډیټ آف برث پر دلته جینډر معنی نسل هغه د تا کوم د جنس تا چې ده هغه ته میل یا فیمیل یا کسټم یا رادر ناٹ سے ته میل ولیکه چې زه سړی یم. دا چې مکمل شو ته به دا نیکسټ بیا سټپ ته لاړ شې. سټپ کې دلته تا ته ګوګل پرایویسي اینډ ټرمز ښیي، دا به تا ته ایکسپټ کول پکار دی د ګوګل کوم شرایط یا به ته قبولی. چې دلته به ورته ولیکې آی ایګري، نور هم شته، او ته به دلته ولیکې چې آی ایګري ما ایګري کړي دي، یعنې زه دا قبلوم، ما نه بعد تا جیمیل آی ډي جوړیږي. او زما ګرانو دوستانو دا جیمیل اکاونټ کریټ شروع شوی دی په 2 سیکنډ کې. دا د فرید حسین په نام باندې جیمیل آی ډي جوړه شوله. دغه د چې دا شو شوې ده دغه د جیمیل آی ډي فرید حسین، ویلکم فرید حسین، دا د جیمیل آی ډي جوړه شوله. نو زما دوستانو دا جیمیل آی ډي جوړه شوله. نو ګرانو دوستانو تاسو ولیدله چې جیمیل آی ډي څرنګه جوړېږي. دغه آی ډي باندې به تاسو یوټیوب چینل هم چلوئ او دغه آی ډي باندې پلی سټور آی ډي هم چلیږي. زما ګرانو دوستانو د تاسو وخت نور ځان نه ضایع کوم. تاسو ته وایم که ما دا ویډیو تاسو ته ښه لګېدلي نو د برای مهرباني زما دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.